بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په ورډ پروګرام کې درته د انځورونو لړلیک یا فهرست جوړولو طریقه ښیم. ځینو ورونو غوښتنه کړې وه چې مونږ څنګه په ورډ پروګرام کې د انځورونو دپاره فهرست جوړ کړو. مثلا کتاب مو لیکلی دی، په کتاب کې چې دی تاسو سره عکسونه شکلونه راځي، لکه دلته وګورئ یو وړوکی چپټر ما برابر کړی، په دې کې عکسونه دي او په دې عکسونو کې چې بیا کوم دی غواړو مونږ دې ته فهرست برابر کړو. تاسې دلته وګورئ دغه کتاب دی. په دې طریقه مونږ څنګه جوړولی شو، دا زه به دا طریقه تاسې ته نن ښیم. راځو ما سره دلته چې دی دا لیکل دی او زه دې سره عکسونه اضافه کول غواړم. لومړی خو دا دی اولنۍ صفحه ده. زه اولنۍ صفحه کې چې دی فهرست دپاره ځان ته خالي ځای پرېږدم، کنټرول انټر سره چې دی دا لاندې وړم. ګورئ اولنۍ صفحه زموږ خالي شو. راځو لومړی چې دلته انځورونه به انزرټ کړو. را به شو انزرټ ته السټریشن پکچرز دیس ډیوایس. را به شو لومړی موږ سره کم عکس پکار دی، مڼه. تاسو سره چې په کم ځای کې کم عکسونه وي هغه فولډر ته لاړ شئ، هغه عکسونه راواخلئ. ما سره مڼه دا مې انزرټ کړه، دا مې راواخیسته. دې دا سایز به لږ کوچنی کړو، داسې لږ به یې نور هم کوچنی کړو. په دې رایټ کلیک کوو، رایټ کلیک کوو او راځو دلته دا رب ټکس کې چې دی دا ان فرنٹ آف ټکس اخلو. دا به څنګه واخلو؟ رایټ کلیک رب ټکس ان فرنٹ آف ټکس، چې دا بیا مونږ کولی شو هر سایډ ته یې مونږ موف کړو. دا مو دلته دې ساحه کې کېښوده. اوس راځو ریفرنسز ته او دلته راځو کیپشن ته. انزرټ کیپشن باندې کلیک کوو. ګوره فیګر 1 یې لیکلی، مثلا دلته تاسې د خپل د خوښې ټکس ورسره لیکلی شي. مثال زه لیکم چې مڼه، دې سره خوا کې به ما ته مڼه نوم راځي. ګوره لیبل چې دی فیګر دی که ټیبل دی، ما سره دا فیګر دی، شکل دی. پوزیشن بلو سلیکټډ آیټم، د هغې نه لاندې عکس نه دا غواړي لیکل راشي، که اباف دې سلیکټ کړه نو بیا به پاس راشي. چې دا بلو صحیح دی، دا اوکې. ګوره لاندې دا راغله، زه به یې سایز لږ زیات کړم. سایز مې 14 کړ، بولډ مې کړ، اټالک نه به یې وباسو چې صحیح معلوم شي. راځو دویم کیلې ته. کیله به هم انزرټ کو، عکس به یې را به شو دلته انزرټ دیس ډیوایس پکچر به راواخلو د کیلې، دا به انزرټ کو. انزرټ نه وروسته چې دی دا به هم رایټ کلیک رب ټکس کلیک کو، داسې ان فرنٹ آف ټکس، او دا به راوړو دلته به د سنټر کې کېږدو. را به شو بیا ریفرنسز ته، انزرټ کیپشن ته. کیپشن کې به ورته وکړو چې دا زموږ سره څه ده، کیله ده. اوکې، د دې دا سایز به لږ برابر کو. سلیکټ سایز 14 او بولډ اټالک نه ختمو. همدارنګه راځو ورپسې انار دی. انار هم چې دی مونږ څنګه کوو؟ انزرټ کوو. دلته به راشو انزرټ السټریشن پکچر، او دې کې چې دی مونږ به څه راواخلو؟ انار. انار مو راواخیسته. د دې دا سایز چې کوم دی داسې کوچنی کوو او رایټ کلیک رب ټکس باندې کلیک کوو، دلته ان فرنٹ آف ټکس به واخلو، داسې به برابر کیدو او بیا به په دې رایټ کلیک وکړو. را به شو انزرټ کیپشن ته. دې ځای هم تاسو کولی شئ چې کیپشن ورکړئ. دلته به ورته ولیکو مثال انار. تاسې خپل د خوښې ټکس هغه چې هر څه ورته لیکئ هغه ورسره مثال د شکل نوم لیکئ، د عکس یا چې کوم دی نور څه معلومات لیکئ هغه به ورسره ولیکئ او دلته به یې راوړئ. انار هم وشو. راځو دلته مثال زه غواړم چې کیوي راوړم. را به شو بیا انزرټ ته السټریشن پکچر دیس ډیوایس، او دلته به راشو څه به راواخلو؟ کیوي به راواخلو. دا به انزرټ کو. انزرټ نه وروسته به دا سایز کوچنی کو او رایټ کلیک رب ټکس ان فرنٹ آف ټکس، داسې به سنټر کې برابر کو. سایز به لږ نور هم کوچنی کو او په دې رایټ کلیک کو. راځو انزرټ کیپشن ته. کیپشن کې به ورته ولیکو چې دا څه دی؟ کیوي دی. اوکې، د دې د لیکلو سایز به هم بولډ اټالک به ختم کو، سایز به 14 کو. همدارنګه راځو مالټا. مالټا به هم چې کوم دی را به شو انزرټ ته السټریشن پکچر دیس ډیوایس، او را به شو دلته څه ته بل شی دی مالټا. مالټا به تاسې د فولډر نه راواخلئ، انزرټ به یې کوئ او د دې دا سایز به هم کوچنی کوئ. کله مو چې کوچنی کړ نو په دې باندې رایټ کلیک رب ټکس ان فرنٹ آف ټکس یې واخلئ، لږ یې داسې سنټر کې برابر کړئ او بیا رایټ کلیک انزرټ کیپشن او دلته ورته ولیکئ چې مالټا. اوکې، د دې سایز به هم لږ اضافه کو، 14 اټالک ختم، بولډ. او اخرنی چې کوم دی موږ سره هغه ام دی. را به شو انزرټ ته ام عکس دی، هغه به هم
انزرټ کو دیس ډیوایس ته راځو او ام به چې کوم دی مونږه راواخلو انزرټ به کو انزرټ نه وروسته سایز کم او رائټ کلیک رب ټیکس کې ان فرنٹ آف ټیکس سنټر کې به برابر کو رائټ کلیک انزرټ کیپشن دې ته ولیکو ام اوکې د دې دا سایز به هم څنګه کوي سلیکټ به کوي 14 او ایټالیک ختم بولډ دا 14 زه په دې خاطر اوس ورته لیکم چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاره شي تاسو نو د خپل کتاب مطابق چې کم قانوني سایز دی همغه لیکل ورته وکړي ګورې زمونږ لیکل چې دی عکسونه هم راغلل او فیګر هم ورسره راغی اوس راځو په اولنۍ صفحه کې مونږ ریفرنسز ته انزرټ کیپشن ته انزرټ ټیبل اف فیګرز ته راځو دې کې اوس مونږ چې کوم دی دا ټیبل اف فیګر چې دی دا مونږ دا فهرست یا لړلیک ورته جوړو ګورې دلته تاسو ته پرنټ پریویو شو کیږي ګوره شو پیج نمبر تاسو ته پیج نمبر ښکاري که دا یې نه ټیک مارک لري کو پیج نمبر نه شو کیږي ټیک مارک ورته ان کو رائټ الاین پیج نمبر که دې باندې کلیک وګوره پیج نمبر به رائټ سایډ ته راشي نږدې به دې سره شو کیږي هغه ډش ډش یا ډاټ چې کوم دی هغه به ختم شي بیرته ټیک مارک کوو ټیب لیډر کې تاسو څه غواړئ ګوره دا ډاټ دی ډشز غواړئ یا مثال دا لاین غواړئ مکمل لاین یا چې نن بیخي چې د لاین نه غواړئ چې هم دغه ډاټ صحیح دی فارمټ کې چې دی دا فرام ټمپلیټ دی مثال کلاسیک غواړئ ډیزاینونه دي کوم مثال سنټر کې غواړئ یا فارمل یا سمپل کم یو غواړئ مثال زه هم دا فرام ټمپلیټ صحیح دی کیپشن لیبل فیګر دی که ټیبل دی که ایکویشن دی ما سره فیګر دی بل دی انکلوډ لیبل اینډ نمبر یوازې دا نمونه غواړئ که نه فیګر 1 فیګر 2 فیګر 3 دي ورسره شروع کړه دا ټیک مارک لري هغه ټیکس چې کوم مونږ ولیکو مڼه انار کیوي دا مو ولیکه نمونه به راځي او که ټیک مارک ورته ان کو نو فیګر 1 به ورسره راځي 2 3 دا به ورسره راځي دا به اوکې او دې ځای نه څه وایي فیګر 1 ویب پریویو یوز هایپرلینک انسټیډ اف پیج نمبر که دا ټیک مارک لري کو بیا به لینک نه وي که ټیک مارک ورته ان کو بس بیا به لینک راځي ورسره چې په کلیک کوو بیا به موږ سره څه جوړیږي زه به دا بیرته لږ بره راوړم داسې او دلته به یو کنټرول انټر ووهو چې په اولنۍ صفحه کې پاتې شي دا به سلیکټ کړم سلیکشن نه وروسته چې کوم دی د دې دا سایز به لږ زیات کړو داسې کنټرول او قوس بند سره چې دی موږ دا سایز زیاتو ګورئ دا کله چې تاسې کنټرول بټن ونیسئ هینډ علامه راځي کلیک کوئ تاسې همغه عکس یا فیګر ته چې دی تاسې وړي نو دا موږ سره جوړ شو اوس راځو د دې که چېرته یو عکس اضافه یا کم شي مثال تاسو سره یو بل عکس اضافه شو زه اخر ته راځم یو بل عکس اضافه کوم مثال دلته زه راځم کنټرول انټر سره مې نوې صفحه واخیسته دلته زه راځم انزرټ ته انزرټ کې السټریشن دیس ډیوایس فرض زه غواړم ډیسکټاپ نه چې دی یو عکس راوړم فرض مثال زه دا لوګو راخلم چې صرف ستاسو د پوهې دپاره دا مې راواخیسته په دې رائټ کلیک کوو که غواړئ ان فرنٹ آف ټیکس واخلئ که موف کوئ او مناسب ځای کې ږدئ بیا به دې رائټ کلیک وکړئ او راشئ د دې انزرټ کیپشن ته په دې کې ورته ولیکئ فرض مثال زه ورته لیکم چې لوګو مې ولیکله دا اوکې کوئ اوکې نو وروسته چې دی هغه لیکلو سایز اندازه برابر کوئ او چې برابر مو کو بولډ ایټالیک دا برابر کې ګوره دا څو ماکس شو وم فیګر شو دلته وم لا نشته دا به څه وخت راځي کله چې په تاسو رائټ کلیک وکړئ اپډیټ فیلډ باندې کلیک کوئ او دا ګوره اپډیټ پیج نمبر انلی صرف پیج نمبر غواړي چې اپډیټ کړئ زه نه اپډیټ انټایر ټیبل مکمل ټیبل ماته اپډیټ کوو اوکې که دې ځنه ګوره دلته دا که دې سایز یې لږ زیات کړو انتخابو سلیکشن او دې نه وروسته سایز زیاتو تاسو ته به ښه معلوم شي دلته وګورئ لوګو اووم نمبر پکې اضافه شو که چیرته یو عکس ته تاسې ډیلیټ کړئ هم دغه طریقه ده فرض مثال هم دا اووم عکس زه ډیلیټ کوم یا فرضاً یو بل دغه کم چې مالټه ده د مالټې دا عکس دا زه ډیلیټ کوم او ورسره دغه فیګر چې کوم موږ لیکلی دا هم ډیلیټ کوم اوس وګورئ دا دلته خو مالټه موجود ده خو کله چې په دې رائټ کلیک وکړو اپډیټ فیلډ ووهو انټایر ټیبل اوکې مالټه به دې ځای نه ووځي ختم به شي تاسو راشئ دې ځای نه وګورئ دا به زه اپډیټ کړم ګورې د مالټې چې کوم فیګر و هغه څنګه شو ختم شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې فهرست د عکسونو شکلونو لپاره جوړ کړو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ مننه السلام علیکم ورحمت الله